د استارت کورس سلورم درس ته ښه راغلاست. به درس چهارم کورس استارت تقویت مهارت خواندن زبان پشتو خوش آمدید. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، وخت بخیر. څنګه یې؟ زه ښه یم او هیله لرم چې تاسو هم جوړ او صحتمند اوسئ. زه علي یم او دلته د خوږ پښتو ژبه درس ورکوم. کورس استارت برای شما که میخواهید مهارت خواندن زبان پشتو را پیدا کنین طراحی شده. پس لطفاً تا آخر ویدیو همراه ما باشین. متن چهارم، دکان. مهربانی وکړئ زما وروسته تکرار کړئ. لطفاً بعد از من تکرار کنید. زما پلار دکان لري. زما د پلار دکان کوچنی دی. په دکان کې سودا خرڅوي. زه پلار سره دکان کې مرسته کوم. موږ په خپل دکان کې یخچال لرو. او موږ په خپل دکان کې یخچال لرو. زما پلار په خپل دکان کې بوټان پلوري. زما پلار دکان لري. پدر من دکان دارد. زما د پلار دکان کوچنی دی. دکان پدر من کوچک است. په دکان کې سودا خرڅوي. او در دکان اجناس می فروشد. زه پلار سره دکان کې مرسته کوم. من همراه پدرم در دکان کمک میکنم. موږ په خپل دکان کې یخچال لرو. او موږ په خپل دکان کې یخچال لرو. ما در دکان خود یخچال داریم. زما پلار په خپل دکان کې بوټان پلوری. پدر من در دکان خود بوت سودا می کند. لغات. بیاین با هم یک بار لغات جدید را بررسی کنیم. خرڅول. این کلمه یک فعل است به معنای فروختن. پلورل. این کلمه نیز یک فعل است به معنای فروختن. در واقع خرڅول و پلورل از لحاظ معنایی هم خانواده هستند. پلار. این کلمه یک اسم است به معنای پدر. مرسته. این کلمه یک اسم است به معنای کمک. اگر بخواهیم به عنوان فعل از او استفاده کنیم باید بگوییم مرسته کول. برای مثال زه مرسته کوم. من کمک میکنم. سودا. این کلمه یک اسم است به معنای خاروبار. کوچنی. این کلمه نیز یک صفت است به معنای کوچک. و اما رسیدیم به بخش بسیار مهم چالش و یا تمرینمان. متنهای زرد را من میخوانم و متنهای سرخ را شما بخوانین. زما پلار دکان لري. په دکان کې سودا خرڅوي. موږ په خپل دکان کې یخچال لرو. او موږ په خپل دکان کې یخچال لرو. این بار متنهای زرد را شما بخوانین و متنهای سرخ را من میخوانم. زما د پلار دکان کوچنی دی. زه پلار سره دکان کې مرسته کوم.
زما پلار په خپل دکان کې بوتان پلوري. خب دوستان عزیزم، این بود درس 4 کورس استارت. امیدوار هستم که براتان مفید بوده باشه. اما هر روز تمرین داشته باشین و یک بار مرور کنین درس ها را و در تمرین و یا چالش داخلی ویدیو حتما اشتراک داشته باشین و تمرین را انجام بدین، چرا که مهارت هر کاری را انسان با تمرین و تکرار آن کار به دست میاره. و اما فراموش نکنین که این ویدیو را حتما لایک کنین و ما را به دوستانتان معرفی کنین و اگر تازه به جمع ما پیوستین دکمه سابسکرایب و زنگوله را هم فشار بتین تا از درس های جدیدمان عقب نمانین. د خپل لایکونه او نظرونه سره زموږ ملاتړ وکړئ او د نوې درسونو لپاره انتظار وکړئ او موږ د خپل هغه ملګري معرفي کړئ چې د پښتو ژبه سره علاقه لري. تا درس آینده شما را به الله پاک میسپارم. پامخ دیگه د خدای پامان.